ډو یو نو وایي تاسو ته پته ده a bud is a small swelling. اوس دا خبره کوي چې دا بټ پکې څه شی بره تاسو ویل چې یاره بډینګ به کېږي بلبس د asexual reproduction د قدرتي طریقې دي نو چې بډ چې دی د غوټۍ ته وایي یا وړوکې غوندې زخی چې کوم وي a bud is a small swelling داسې پاړسوب شانتي یو زګی داسې ښکاري ته به شي داسې پړسېدلی شانتي دی پښتو کې ته داسې ویلی شي داسې راوچت شوی غوندې زګی a bud is a small یو وړوکی swelling داسې پاړسوب شانتي that can grow into new branches چې دا هغه نه نوي څانګې جوړېږي لیوز پاڼې ته جوړېږي ار فلاورز یا به ته ګلونه جوړېږي او دا به په کوم ځای کې دا بډ ان ویجیټیټیو پروپیګیشن روټس اینډ شوټس ګرو فرام بډز په ویجیټیټیو پروپیګیشن کې به داسې پروپیګیشن د بوټو د نسل زیاتوالی چې هغه په asexual reproduction هغه ته ویجیټیټیو پروپیګیشن هم وي نو په دغه کې به زموږ سره روټس جرلی اینډ شوټس ګرو فرام بډز ژړلی او څانګې د بوټي د بره حصه چې کومه ده د ځمکې نه دې ته شوټس وایي څانګې او تنه او پاڼې وایي دا به د بډز نه کېږي نو بډز به داسې زخی شانتي تاسو به اوس وایي چې دا په کومو کې دي دا بډینګ به اوس په تفصیل سره وایو چې دا داسې سویلینګ شانتي داسې پاړسوب شانتي یا داسې زخی غوندې ښکاري یا داسې غوټۍ غوندې ښکاري لاندې یو تصویر ورکړی هم دی دې کتاب کې نو وایي دا ژړلی چې کومې دي او څانګې چې کوم دي نو دا به د بډز نه کېږي نیو پلانټس آر فارمډ فرام دیز بډز دا کمی غوټۍ شانتي چې دا زخی شانتي چې د دې نه به نوی بوټی جوړېږي نو بډینګ اوس دلته په تفصیل کې دوی وایي چې جوسي لیف پلانټس لایک ایر پلانټ لکه دوی یو د بوټي مثال اخیستی دی وایي زموږ سره چې جوسي لیف پلانټ دي جوسي لیف پلانټ داسې چې غټې غټې شانتي پاڼې او په هغه کې داسې اوبه شانتي وي لکه کیکټس که تاسو واخلئ کیکټس مثال دغه ته جوسي لیف پلانټس وایي لایک ایر پلانټ لکه فضایي بوټی چې کوم دی هیو بډز ایټ د مارجن اف دیر لیوز د دې په دې پاڼو باندې په غاړو کې چې دی نو بډز وړې وړې زخی شانتي ایر پلانټ دا ایر پلانټ چې دی نو دې ته زخمي حیات هم وایي په دې ټاپک کې اوس دا د لاندې لیک دی او دا داسې بوټی چې دې ته فضایي بوټی وایي او پخوا نه به دا چې دی نو د زخمونو دپاره استعمالوي نو ایر پلانټ ورته هم وایي ایر پلانټ مثال که مونږ واخلو ایر پلانټ هیو بډز په هغه باندې وړې وړې زخی یا غوټۍ ایټ د مارجنز په غاړو باندې اف دیر لیوز د دې په پاڼو نو دغه زخمونه څه وشي ایچ بډ ډیولپس انټو ا نیو پلانټ نو د یوې زخی نه وایي هر یوه زخی چې دی نو نوي بوټي ته بدل شي غټه شي ته نوي بوټي ته جوړ شي بغیر د تخم نه جوړ شي نو asexual reproduction دی او په قدرتي طریقه په خپله باندې وشي نو دې ته بډینګ وایي نو ایر پلانټ از آلسو کالډ زخمي حیات د ایر پلانټ چې دی نو زخمي حیات هم وایي او مارجینا سیلیټا چې کوم دی مارجینا سیلیټا دا ساینسي نوم دی دا فضایي بوټی یا هوایي بوټی چې کوم دی نو د دې دویم نوم دی زخمي حیات مطلب دا دی چې د زخمونو ژوند لکه پخوانه زمانه کې به دا خلکو د دې لپاره استعمالو په دې کې داسې اوبه شانتي تاسو وایي چې د دې داسې بوټي چې د هغو دا پاڼې داسې جوسي لیپي لکه رس غوندې پکې که نه نو په دې کې داسې اوبه شانتي وي چې چا به سزګۍ خوږ شو نو د دې د پاڼې دا اوبه به یې پرې لګولې دا جوس غوندې چې یو دننه پکې و دا رس به پکې و د زخمونو دپاره نو ځکه ورته زخمي حیات وایي نو وایي دغه دا پاڼې چې کوم دي نو په دقه کې بډینګ کېږي دقه عمل ته بډینګ وایي لکه دا زخی شانتې راوخیږي په دې پاڼو په دې غاړو په مارجنز باندې او د هغه هر یوې زخی او غوټۍ نه هغه سویلینګ غوندې چې یا پاړسوب شانتي بډ دغه پاړسوب غوندې د زخی غوندې ته وایي د دې نه بیا نوی بوټی جوړ شي نو دقه عمل ته بډینګ وایي او دا asexual یا ویجیټیټیو پروپیګیشن دی چې بغیر د تخم نه بوټي خپل نسل زیات کو او دا قدرتي طریقه ده دلته ورکړی دی تصویرو چې بډینګ آن ایر پلانټ لیوز او زه به ستاسو سره دلته یو تصویر هم شیر کوم د دې بوټي د دې زخمي حیات دا تاسو کتلی شئ دا تصویر چې دی نو دا د زخمي حیات د دې ایر پلانټ دی صحیح ده ورپسې په دې پسې بل ټاپک ورکړی دی په دې ویجیټیټیو پروپیګیشن کې چې قدرتي طور بوټي خپل نسل زیاتوي او بغیر د تخم او د ګل نه زیاتوي نو هغه ته بلب وایي نو بلب مطلب دا دی چې دا بلب څه شی دی اوس د دې پېژندګلو کوي نو پیاز تصویر یې ورکړی دی وایي ا بلب از ا ټایپ اف ان انډرګراوند سټیم دا بلب چې دی نو دا یو قسم دی زموږ سره په ځمکه کې لاندې د تنې ویت تیک چې پیړه تنه پلیشي لیوز او داسې رس والا پاڼې یا د غوښې په شانتې پاڼې د سټور فوډ چې هغه خوراک جمع کوي نو دا بلب څه شی دی دا زموږ سره یو قسم دی په ځمکه کې لاندې د تنې لکه دا تنه د بوټي دا تنه په داسې شکل کې موجود وي چې په دې ځمکه کې به لاندې او پیړه تنه به ویت تیکو چې پیړه تنه نه په دې کې به زموږ سره څه ویت تیک چې پیړې وي پلیشي لیوز او داسې د غوښې په شانتې پاڼې وي او هغه به خوراک سټور کوي چې خوراک سټور کوي نو دغه بیا غټېږي او په دې کې به چې دی نو نوې تنه به پکې جوړېږي او ژرړې به پکې جوړېږي او نوې بوټی به پکې جوړېږي نو اټ پروډیوس سمالر بډز نو چې دا کمې پاڼې دننه دي که نه د غوښې په شانتې دي یا رس والا کمې دي
په دې غوټه کې چې د پیاز غوټه چې کومه تاسو ورته ګورئ یو یې کټ کړی دی نو په دې کې چې دا کم دا پاڼې شانتي دي د پیاز دا غوټه چې تاسو کټ کړئ دغه ته پاڼې وایي دوی د دننه حصې چې کومه ده وایي اټ پروډیوس سمال برډز نو په دې باندې داسې وړی زخی بیا راوخیږي په دې دغه باندې په دې غوټه باندې which grow into new plant او له دې نه چې دی نو زموږ سره نوی بوټی جوړ شي نو لکه تخم ضرورت پکې رانغی او داسې وړی غوټۍ یا زخې شانتي پرې راښکاره شي زخی شانتي او دغه زخونه چې دی نو نوی بوټی وشي دې ته بلب وایي او انین بلبز د پیاز غوټی ورکړله تاسو داسې مثال ویلی شئ چې د پیاز غوټي ته بلب وایي بس ځکه چې په دې کې بیا زموږ سره داسې زخی جوړه شي یا د اوږې چې کومه ګارلیک چې کوم دی اوږه د اوږې هغه ته هم بلب وایي چې په ځمکه کې لاندینۍ کومه په یو شکل کې چې دی نو انډرګراوند سټیم په دې ځمکه کې لاندې یو قسم تنه ده لکه تا څه تخم راغیستی دی او هغه په شانتې په توګه داسې استعمالیږي ته به وایي چې دا تنه ده د بوټي تنه ده د هغه نه چې دی نو نوی نسل وشي نو دې ته بلب وایي مثالونه پیاز او ګارلیک اوږه ده ورسره دوی د الو دانه ورکړل د ټیوبر نو دا ټیوبر څه شی دی اوس دا خبره کوي اټ از ا سوالن انډرګراوند سټیم وایي دا هم داسې پاړسوب وله پړسېدلی شانتې انډرګراوند سټیم د ځمکې لاندې تنه ایچ بټ کین بي کټ اینډ پلانټډ ټو ګرو انټو ا نیو پلانټ مونږ داسې کولی شو بټ چې دی نو دا سترګۍ ته وایي که نه سترګۍ هم ورته اوس تاسو دلته ویلی شي په دې ځای کې په دې الو باندې چې کوم یا په ګني باندې کوم دې ته سترګۍ وایي که نه نو وایي دا بټ چې بیا کوم دی غوټۍ او زخی او سترګۍ دا ټول ټکي ول تاسو استعمالولی شئ نو وایي دا زموږ سره انډرګراوند سټیم دا ټیوبر هم د الو دانې راغېستې پوټیټو ټیوبر د الو دانه او په دې باندې سترګۍ د دې نه بیا چې دی نو نوی بوټی کېږي او دوی داسې وایي که نه په دې الو باندې جدا جدا سترګۍ ښکاري ایچ بډ هر یوه سترګۍ پې جدا جدا ښکاري نو وایي داسې چې تاسو کټ کوئ او بیا جدا جدا ناله کوي نو دې نه به نوی بوټی هر یو به جدا جدا بوټی راوخیږي دا د الو دانه ده نو دا اسیکشوال ریپروډکشن د تخم د زنانه او د نارینه د خلیو ضرورت پکې نه و نوی بوټی وشو دې ته ټیوبر وایي اوس په دې اسیکشوال ریپروډکشن کې په قدرتي طریقو کې اخیرنۍ بله یوه ورکړله دې ته رانر وایي نو دا رانر څه شی دی رانرز آر پلانټ سټیم دیټ رن الانګ د ګراوند وایي دا رانرز چې زموږ سره کوم دی نو دا د بوټي تني او دا په دې ځمکه کې لاندې چې دی روانې ځي رن الانګ د ګراوند په دې ځمکه باندې لاندې ځي که نه په دې ځمکې سره لاندې ځي نیو strawberry plant grow from the buds along the runner of the parent strawberry plant دا رانر چې دی نو دا تاسو داسې وګڼئ چې دا د یو بوټي څانګه یو دا په دې ځمکه باندې اوله خبره دا شو که نه د ځمکې سره یي بیا دلته وایي چې نیو strawberry plant د strawberry نوی بوټی چې دی نو ګرو دا غټېږي فرام د buds چې په دې باندې کمې زخۍ په څه باندې along د رانر د دې په دې څانګه باندې چې کمې زخۍ دلته یو څانګه دا د ورکړل او رانر یې ورته لیکلی دی نو په دې باندې هغه زخۍ شانتي یا سترګۍ شانتي لکه یو بوټی په دې ګمله کې دی د دې نه چې دی نو دا څانګه را جدا شوې ده دلته او د دې ځمکې سره اټیچ شوې ده بیا به په دې باندې داسې وړې سترګۍ وشي په دې څانګه باندې نو چې په دې څانګه باندې الانګ د رانر مطلب دا دی چې په دې څانګه باندې به سترګۍ وشي اف د پیرنټ پلانټ دا کم اولنی بوټی چې دی نسل چې زیاتېږي دقه ته پیرنټ پلانټ وایي اف strawberry پلانټ نو د دې نه به نوی بوټی وشي لکه په ګمله کې یو بوټی دی د دې نه داسې څانګه راغل د ځمکې سره او په دې څانګه باندې چې دی سترګۍ بډس پې وشو زخۍ پې وشو د هغه نه بل بوټی راوخیږي دقه عمل ته چې دی نو رانر وایي او دا په strawberry کې کېږي او په پودینه کې هم داسې کېږي تاسو به کتلي که نه زموږ په کورونو کې چې دی نو تاسو به کتلي پودینه هم په دې طریقه باندې کېږي لاندې هغه څانګه هغه جرړه شانتې روانه وي که نه نو بیا چې دی نو په هغه خوځۍ کې لږ داسې فاصله باندې چې دی نو بیا د پودینې هغه بوټی هغه پاڼې هلته غټې شوي نو دغه شانتې طریقه په دې strawberry کې هم ده نو دا د asexual reproduction چې دویم نوم ورته vegetative propagation وایي دا د هغه طریقې وي چې نسل یې زیاتوو خو په قدرتي طریقه باندې دا چا کوو نو دوی په خپله باندې داسې کار کوي د دې سره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ د خپلو ملګرو سره زما ویډیو شیر کړئ او په کمنټ سیکشن کې ماته دا ووایئ چې څه پوهه زده کړه دې کېږي او که نه کېږي